أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. په فرضیت کې د لمانځه آیاتونه د قرآن درته ذکر کړل، حدیث شریف یې درته ذکر کړل، او اوس اجماع د امت درته ذکر کوي. و اما اجماع الامة، هر څه چې اجماع د امت ده، فلأن الامة امت چې دی قد اجتماعت چې راجمع سي من لدن عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د زمانې سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام الی یومنا، بیا در دې وخت پورې، در دې ورځې پورې چې کم اجماع د امت، یعنی د ټول امت پر دې باندې اجماع ده، د ټول امت پر دې باندې اتفاق دی علی فریضة الصلاة، پر فرضیت د لمانځه. چا په دې کې اختلاف نه دی کړی چې د لمونځ فرض نه دی، یعنی ټول امت پر دې باندې متفق دی. من غیر نکیر منکرین، بیل انکار کولو د یو انکار کوونکی، هیڅ انکار کوونکی نه دی راغلی چې د لمونځ نه دی فرض. ولا رد رادین، بیل ردولو د رد کوونکی، هیڅ څوک نه رالی چې دا خبره د رد کله چې دا تی غلط وایست. ولا منازعتی منازعین، او نه جنگ کوونکی رالی چې یو چا جنگ کوي، جنگ کوونکی دی څوک نه رالی چې دا تی څوک څه جوړه کړې ده چې دی لمونځ فرض دی. یعنی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې څخه بیا در دې اوس وخته پورې، نو دې ته اجماع د امت ویل کېږي. وکانه ذلک اجماعا، دغه ته اجماع ویل کېږي. و اجماع الامة، اجماع د امت چې د حجة یو دلیل دی، من اقوى الحجج، د قوي دلیل وس. ګوره یا به یو شی په قرآن مجید کې راغلی، یا به په حدیث شریف کې راغلی، یا به په اجماع د امت سره راغلی، ګوره دا هم قوي دلیل د شریعت دی. من اقوال حجاج، د قوي دلایل سره د اجماع د امت. بعد النص الآیتی، ورسته د دلیل سره د آیات چې آیات ذکر سي، والخبر او د خبر چې حدیث شریف ذکر سي. لقول علیه الصلاة والسلام، په دلیل د دې قول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، لا یجتمع امتی، پیغمبر علیه السلام وایي لا یجتمع، نجمع کېږي امتی، زما امت، علی ضلالتی، پر گمراهی باندې. زما امت پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي پر گمراهی نه سره راټولیږي چې ټول پر اتفاق سي چې بس دا گمراهی ده دا کوي، پر دې باندې نه اتفاق کېږي. فإن اجتمعت، کچیر جمع سي امتی، زما امت، علی ضلالتی، پر گمراهی باندې، کچیر را جمع سو زما امت پر گمراهی باندې، ټولو دا اتفاق سو چې دا کار بکوو، فانا بریء منهم، زه د دغه خلکو څخه بیزاره یم، زه د دغه امتیانو څخه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زه د دوی څخه بیزاره یم. وهم بریئون مني، او دوی چې دوی بیا د ما څخه بیزاره دي، زه د دغه خلکو څخه بیزاره یم، دوی د ما څخه بیزاره دي. پیغمبر علیه السلام وایي دغه زما امت چې راټول سي په دین کې یو دی کار روانوي چې هغه زما خوښه نه وي، د الله رضا نه وي پکښې، او د دین مخالف کار وي، دغه خلک چې دي پر دې خلکو څخه زه هم بیزاره یم، او دوی د ما څخه بیزاره دي، یعنی دا زما لار نه ده، دا زما خلک نه دي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت اجماع چې پر یو شي باندې کوي، دا پر ضلالت باندې پیغمبر علیه السلام وایي نه کوي. که کوي زه د دوی څخه بیزاره یم، دوی د ما څخه بیزاره دي. دا چې دی دا د فقه اصول دي، د فقه اصول څلور دي: قرآن دی، حدیث دی، اجماع د امت ده، قیاس دی. دغه څلور شیان چې دي دا د فقه اصول دي. دا بیانونه به ټول انشاءالله بیا درته بیانوو. فقه چې دا هغه د قرآن او د حدیث مخالفه نه ده روانه، بالکل د قرآن او حدیث سره یو رقم روانه ده. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.